په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی مینې مشاعرې د محترم صدر ښاغلي ډاکټر عبدالله نشنال صاحب په اجازه او د ټولو مشرانو په اجازه او خاص زموږ د محترم استاد کریم بریالي صاحب په اجازه دلته منتظمینو وویل چې د سټېج نه چې باید وخت لږ واخلو ځکه چې کسان ډېر دي نو زه د خپلې غزلې فقط 2 یا 3 بیته وایم بریالي صاحب وایي محبت ورځ په ورځ کمیږي چې دا څه وجه ده محبت ورځ په ورځ کمیږي چې دا څه وجه ده او نفرت په زړونو کې زیاتېږي چې دا څه وجه ده محبت ورځ په ورځ کمیږي چې دا څه وجه ده او نفرت په زړونو کې زیاتېږي چې دا څه وجه ده موږ بېشماره قربانۍ د خپل سرونو ورکړې موږ بېشماره قربانۍ د خپل سرونو ورکړې وطن مې بیا هم نه جوړېږي چې دا څه وجه ده موږ بېشماره قربانۍ د خپل سرونو ورکړې وطن مو بیا هم نه جوړېږي چې دا څه وجه ده او د بېوفا جانان به ګوره زه په یاد یم که نه د بېوفا جانان به ګوره زه په یاد یم که نه او زما پر زړه تل راورېږي چې دا څه وجه ده ډېره مننه ډېره مننه وایي د بېوفا جانان به ګوره زه په یاد یم که نه د بېوفا جانان به ګوره زه په یاد یم که نه زما پر زړه تل راورېږي چې دا څه وجه ده او ښاغلی عبدالکریم بریالي صاحب ستا توجه غواړم مقطع عرض ده وایي غزنوي یو ارمان دې هم نسو پوره په ژوند کې غزنوي یو ارمان دې هم نسو پوره په ژوند کې او ټول ارمانونه دې قتلیږي چې دا څه وجه ده ستاسو نه توجه یوه مننه ډېره مننه وایي غزنوي یو ارمان دې هم نسو پوره په ژوند کې غزنوي یو ارمان دې هم نه سو پوره په ژوند کې او ټول ارمانونه دې قتلیږي یوه مننه ډېره مننه دا غزنوي صاحب وایي داستان د جبر هر داستان هره کیسه پاتېږي د نویر صاحب شعر دی وایي